خوب وینم علمه دا د سپرلي اخرنۍ ورځې شپې دي. دا یو لوی پراخه باغ دی چې پکې رنګ رنګ ګلونه او قسم قسم میوې دي. ځای په ځای پکې څو غټې لوړې ونې هم ولاړې دي چې پکې د چینار، پړ او سریخ ونې زیاتې قداورې دي. که په ګلونو لولکۍ په ناز ناز کیني نو په دغه دنګو لوړو ونو کې ګڼ شمېر مرغۍ سندرې وایي. یوه نیمه پکې الوزي رالوزي لکه چې خپلو کې پټ پټونې کوي. زه په دغه جنتي او سندریز ماحول کې په دې کوز مازدیګر په مزه مزه روان یم. ګیر چاپېره د ګلاب، یاسمین، نرګس او ورخاړي ګلونه ما د لمنې نه رانیسي او په زوره زوره مې ځان ته متوجه کوي. په خپل دغه جانانه او جنتي سفر کې زه ناڅاپه د یو خندرویه ګلاب په خوا کې خپنیولی شم او ورسره میلس پیل کړم. ای ګلابه، ته چې د ګلونو باچا یې، ستا دا پراخه تندی، دا ښایسته نازکې خو لکه د ګوتم بدھ باوقاره شونډې چې زما زړه او مازغه ځان ته راکاږي، ستا د غېږې نه وتې دا نرمې سحرناکې وږمې چې په فضا کې خورېږي، ته چې د فطرت شاهکار یې او لکه زما د قام د جمال او جلال مثالي نمونه یې، نو ستا دا عمر دومره لنډ ولې دی؟ ته ښه خبر یې چې اوس ته موسکی شوې نو چېرته نه به څوک ګلچین راشي او ستا مرکڼ به مات کړي. ګینې خپله فطرت به دې په خپلو نالیدلو ګوتو تس نس پاڼې پاڼې کړي. نو بیا ولې دې ظالمې دنیا ته خاندې؟ ولې را پیدا کېږي؟ ګلاب زما په سوال نور هم موسکی موسکی شي او بیا داسې ګویانې شي. و ساده بنده، د رنګ او لویۍ په دې دنیا کې څوک هم په خپله خوښه نه پیدا کېږي. دلته مرګ او ژوند دواړه بېوسي ده، خو یوه غمګینه او بله رنګینه بېوسي ده. بیا لکه د یو تنکي زلمي په کړس کړس په خندا شي او خپله خبره جاري وساتي. ساده سړي خبره د فاني او لافاني نه ده، خبره د کار او کردار ده. ته دا وګوره چې زما کار څه دی. زما کار وږمې او خندا شیندل دي. زه خوشبو خورم، موسکا ویشم، لکه څنګه چې ژوندي مري خو ژوند نه مري، لکه څنګه چې بدن مري خو کردار نه مري، لکه څنګه چې سترګې مري خو خمار نه مري. داسې زه مرم خو بیا را ژوندی کېږم او د خپل مثبت کردار په حواله ژوندی یم. زه خو ښکلا یم، ښایست یم، وږمه یم، خوشبو یم او همدغه زما فخر او ویاړ دی. موږ دواړه لکه د دوو یارانو خپل میلس کوو چې ناڅاپه چېرته نه یو بورا راشي. دغه وخت کې په یو ګل یوه لولکه ناسته وي، د هغې نازکې رنګارنګ وزرې او نرۍ نرۍ پاپۍ د خپل همزاد سره د مینې په ژبه خبرې کوي. بورا په ګل راغوټه شي او لولکه د ګل نه په هیبت اوچته پاسي، چېرته بل خوا لاړه شي. زه اوس د ګلاب په ځای دغه ظالم بورا په ډېر قهرجنه لهجه مخاطب شم او ورته وایم: و تورمخې غاصبه، دا دې څه وکړل؟ دغه لولکه دې ولې د خپل اشنا نه پاڅوله؟ دا خو هم د ده همزاد ده، هم یې نسل په وړاندې بوځي. بورا زما د خبرې په جواب کې اول ښه په زوره وبڼېږي، وګورېږي او بیا ډېر په تکبر او غرور کې ماته وایي: ساده سړیه، دا لولکه خو یوه کمزورې او بېوسه محبوبه ده او زه یو توانا او طاقتور شی یم. ما کې هم لشه شته او هم زهر. دا توان ما له دا اختیار راکوي چې دې ګل نه مزه واخلم او لولکه د میدان نه وځغلم. ستا په دنیا کې خو د زور حکمراني ده، د اسونو باچایي ده. د بورا دغه د غرور او تکبر نه ډکې خبرې ما څه شېبې له مایوسه کړي او زه په دې زړي مازدیګر په دې ښایسته او ښکلي باغ کې داسې محسوسه کړم لکه چې تورتم وي او څوک لکه د خپسې زما په مرۍ ورغلی شوی وي. اوس مازدیګر په وتو دی، د ماښام د تروږمۍ لږه په باغ او چاپېرچل لکه د هلاکو خان یرغل کوي. اوس به څه شېبه پس دلته د تورتم تورو تیارو راج شي. اوس چې تیاره لږه جوره شوې ده او زه ځان د کور تلو ته جوړوم، نو همدا مهال د چېرته نه یو ورکی باغ ته راغی. ورکی چې زما خواله راغی نو بې زما د مخاطب کېدو نه ماته ګویانه شه: ته د بورا په ترخه خبره او تریخ عمل خفه شوې، نو چا نه خفه کېږه مه. دې خوا وګوره، ماته وګوره او په دې باغ کې راخورې تیارې ته پام وکړه. دا تیاره که هر څومره ډوبه او ژوره ده، خو زما د دې تتې او کمزورې رڼا چل ورله نه ورځي. دا تیاره به خپل کار کوي او زه به خپل کار کوم.
زه به همدغه شان د دې په وجود کې د خپلې رڼا پلوشې کړم. دې وینا سره دغه اورکی په بله مخه لاړ شي. د بلې تیارې په لور اورکی خو لاړ شي، خو زما په روح او بدن کې د امید او حرارت یو غټ مشال بل کړي. زه چې لا د اورکي د سحرناکو خبرو د جادو څخه نه یم راوتی چې ناڅاپه یو بلبل چرته نه راشي. اوس چې تیاره هم ډوبه شوې ده او موسم هم یخ شوی دی، خو بلبل نیغ زما خواله راشي او زما په خوا کې په یو ګل باندې خپله سینه کېږدي، خپلې وزرې ترېنه ډېرې په تادۍ او تلوسه راتاو کړي او داسې کلک او جوت پرې ورپرېوځي لکه چې ورسره دا ویره وي چې اوس به د چرته نه څوک ګلچین راشي او د هغه محبوب به د هغه د غېږ نه وشوکوي. زه د والهانه مینې د شدت او جنون دا ننداره ګورم او مزه ترې اخلم، خوندونه ترې اوچتوم او ورو ورو په مزه مزه مخ په وړاندې ورځم. اوس زه په باغ کې روانې بهیدونکې د غره چینې خواله رالم. د چینې په رڼو اوبو کې لاندې سپینه سپینه شګه هم ښکاري او په دغه شګې د پاسه واړه واړه کبان هم په نظر راځي چې په اوبو کې لکه د مستو ماشومانو پټ پټونې کوي. زه د دغه کبانو د مستۍ او لوبو په ننداره کې بوخت یم چې ناڅاپه چرته نه یو غټ مېږی راشي او زما په وړاندې یو وړوکی مېږی الواغ تیر کړي. نور کبان هم وترهېږي او ټول په یوه لیونۍ منډه په غاړه غاړه ګټو او واښو کې پناه واخلي. ما دغه عمل یو ځل بیا خفه کړي، خو همدغه وخت د چینې په غاړه ولاړو ملو ولو نه د مرغو غلی غلی حرکت ما ځان ته متوجه کړي. اوس د 14مې سپوږمۍ هم ښه په جوبن کې ولاړه ده او په ولو کې تاړۍ، ماملوکي او سورلۍ چرته غلي غلي ناست دي او چرته چرته د یو څانګې نه بلې او د بلې نه بلې ټوپونه وهي. همدغه وخت ناڅاپه لرې قبلې اړخ ته اسمان وپړخېږي او چرته په یو کلي کې لکه چې تندر پرېوځي. د تندر چاودنه ما د رنګونو، ګلونو او خوندونو د دغه خوب نه رابیدار کړي او زه په یوه لحظه کې ځان د کرکې، بدنیتۍ، ماده پرستۍ، بې حسۍ او ځانځانۍ په دې مشیني دنیا کې ایکې یوازې محسوس کړم. خو نه پوهېږم چې ولې اوس زه مایوسه نه یم.